زه غواړم چې د هغه نه څه واورو. دا زموږ لپاره ډېره خوشقسمتي ده چې یو دومره ستر هستي په دې محفل کې موجوده ده. زه فیلسوفان حافظ صاحب ته هم د هغه په دې دوه شعرونو باندې کوم چې هغه زموږ په څه ووایي چې څومره په تریخ وخت کې خواږه راکوي، څومره په تریخ وخت کې خواږه راکوي، په لمبو راشي ما لښکر راکوي. جانا دا خلک مې دې ووژني کړو، جانا دا خلک مې دې ووژني کړو، ستا د یارۍ پیغور دې نه راکوي. دا څو نیمګړي نیمګړي شعرونه دي ګویم درته او دا نظام زما دومره تعریف وکړي چې بیا دویم خدای لاس په مې خطا مه کوه. او د دې وجه دغه ده چې دا زموږ مسرور دی او موږ په د پوځ پاکول هم نه کوو. ورور ته غټ سړی ښکاري یو څو شعرونه دا دي چې غواړي چې د څوک د لیونو په شان، غواړي چې د څوک د لیونو په شان ولې ورته ګورې د پردو په شان بیخ او ته مې د سندرې په شان مسته کړې، ته مې د سندرې په شان مسته کړې، زه خو دې غمجن کړم د ټپو په شان. وښایه ګناه راته وښایه، وښایه ګناه راته وښایه، سترګې ولې اړوې د خلو په شان. دا ګیلې جنګونه پکې خوند کوي، دا ګیلې جنګونه پکې خوند کوي، مینه په مذهب کې د وړو په شان. مینه په مذهب کې د وړو راشه نوم نشان د عبید ختم کا، راشه نوم نشان د عبید ختم کا، ستا پوکي ته پروت دی لیرو. بیا ووایه راشه راشه نوم نشان د عبید ختم کا، ستا پوکي ته پروت دی لیرو. یو بل غزل دی خیر دې ته مات شولې ولګیا ستمګر دی که نه، خیر دې ته مات شولې ولګیا ستمګر دی که نه، جانان په زړه ماتول څه دي زورور دی که نه. زه خو یې هر وخت د خپل ځانه سره بوخت وینم، زه خو یې هر وخت د خپل ځانه سره په لرې لرې کې نږدې دی جادوګر دی که نه، په لرې لرې کې نږدې دی. دا چې مې هر وخت پرېښودو ته د یارۍ جوړوي، دا چې مې هر وخت پرېښودو ته د یارۍ جوړوي، د بې پښتو مین زړګي مې خبر دی که نه. زه بدنصیبه یم خپل زړه را سره ومونه کړه، زه بدنصیبه یم خپل زړه را سره ونه کړه، رقیب خو ستا په مینه موړ دی بختور دی که نه. جانان چې نه وینم نو نوره دنیا څنګه ووینم، زما د دواړو سترګو زما نظر دی که نه. او خطونه مه بندوه څانګې پښتو مه جوړوه، خطونه مه بندوه څانګې پښتو مه جوړوه، زړه به دې پړق د مینو شي مسافر دی که نه. عبیده ستا سره زلمو او پېغلو ټول وي په مونږ د ګران دې پرېښوه